السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم ستاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، تاسو به په فیسبوک کې ډېر داسې اوډیو ویډیو هغه ایډي لیدلې وي او پیجونه به مې لیدلي وي چې په هغو باندې دغه بلو نشان چې کوم ده دغه په هغو باندې وي، صحیح ده. نو دغه ما ته ډېرو خلکو مثال میسجونه او کمنټونه راغلي دي چې مثال دغه موږ څرنګه خپله ایډي ویریفای کو او دغه کوم نشان چې ده دغه دا موږ څرنګه پیراولو، صحیح ده. اول خو به زه تاسو وایم چې دغه ته ویریفای کېده د دغه مطلب ویریفای کېده سره دغه مطلب یو شی هم نشته. د موږ آیډي هلته ویریفای کېږي کله چې د موږ ایمیل ته یو میسج راسي کنفرمیشن کوډ او لا خپل نمبر ور واچوو، نمبر ورته موږ کوډ راسي، صحیح ده. هغه ته وایي ویریفیکیشن او د موږ آیډي په هغه ټایم ورې ویریفای سي. اوس به دلته د دغه شین شي لپاره دا شین ټیک لپاره به تاسو ته د روښانه څرنګه موږ دغه پې لګولی سو. دغه لپاره موږ دلته ولاړ سو خپل فیسبوک ته او د هغه بعد دلته لاندې ولاړ سو سیټینګ ته، صحیح ده. سیټینګ باندې به موږ کلیک کو او د هغه بعد به دا سیټینګ دوم اپشن باندې موږ کلیک وکړو او دلته به تاسو ته راواوړي د خپل فیسبوک ټول ډیټا، صحیح ده. په پرسنل انفارمیشن باندې به کلیک کړي او دلته به راواوړي نومونه او ایمیل اډرس او ټلیفون نمبر، صحیح ده. نو دلته چې کوم ټلیفون نمبر دی هغه باندې د موږ چینل ویریفای کیږي او دا د موږ د شنه ټیک لپاره د ویریفیکیشن سره یو شی هم نشته. دلته لیکلي لرن مور، په لرن مور باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته د فیسبوک هیلپ سنټر راواوړي او په دغه سرچ کې به تاسو سرچ کړئ بلو، خالي بلو سرچ کړئ نو تاسو به دلته راواړوي هاو ډو آی ریکویسټ ا بلو ویریفیکیشن بیج، یعنی زه څنګه کولی شم چې دا د بلو بیس کوم ده هغه ته زه اپلای وکړم، ریکویسټ ورته وکړم. نو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته راواوړي ټول شان دا بلو کوم ریکویسټ ورته کېږي هغه به تاسو وکړم. نو دا ډېر شان لیکلي چې دا مثال کوم خلک دغه ټیک پې لګولی سي، تاسو ته به معلوم وي دا ټیک چې کوم ده دا هر څوک نشي پې لګولی، هغه خلک یې پې لګولی سي کوم چې دغه یو میډیا ارګنایزیشن یي، یو برینډ یي، یو هغه سړی وي چې د ده پیج کومه ده هغه باندې ټرافیک ډېر وي، خلکو یې ډېر ګوري، خلکو انټرسټ چې هغه پیج وګوري له هغه آی ډي وګوري. نو تاسو وګورئ په کومو پیجو چې دغه ټیک نشان ده په کومو آی ډي باندې هغه غټ غټ پیجونه غټ غټ آی ډي وي، صحیح ده. نو د دغه د پیج د دغه هغه لپاره چې زموږ ضروري شان دی د دغه پیج لپاره هغه د تا په آی ډي به کور فوټو وي، پروفایل فوټو به وي، نوم چې کوم ده هغه به د فیسبوک د ګایډ لاین په مطابق وي او د تا په آی ډي کې به شان پوسټ سوي داسې نه وي چې آی ډي کې به یو شی هم پوسټ نه وي، صحیح ده. باید تا په آی ډي کې شی پوسټ وي او د تا د فالوینګ نشان چې کوم ده څوک ستا فالو کوي هغه باید انیبل وي، صحیح ده. نو دلته لیکلی دی یو آپشن به تاسو وینئ دیس فارم، دا لیکلی دی په شنه خط کې ویني یو کین سبمٹ ا ریکویسٹ بائی فلنگ آؤٹ دیس فارم وی ریکوائر کاپی آف یور افیشیل گورنمنٹ ایشو فوٹو آئیڈینٹیفیکیشن ایگزامپل پاسپورٹ ډرایور لایسنس نیشنل آئیډینټیفیکیشن کارډ. دغه مطلب دغه ده مثال دلته یو فارم د هغه فارم به موږ ډکوو او تاسو به یو عکس هغه فیسبوک ته لیږئ، هغه عکس که تاسو آی ډي کارډ وي، که پاسپورټ وي، که ډرایور لایسنس وي، نو داسې مثال شان به موږ ورسره لګوو. تاسو دا ریکویسټ یو کړای سئ، دلته لیکلی دي تاسو ته ریکویسټ کوم ده هغه تاسو یو کولی سئ په 13 ورځې کې، دوم ریکویسټ تاسو کوئ دوم هغه به 13 ورځې بعد کوئ. په دغه دیس فارم باندې به کلیک کوئ او دلته به فارم راسي، هغه فارم به موږ دلته ډک کړو، صحیح ده. دلته اول لیکلی دي چې تاسو پیج لرئ او که پروفایل لرئ، که تاسو پیج لرئ په پیج باندې ټیک کړئ او که پروفایل لرئ یعنی آی ډي مې وي په پروفایل باندې به کلیک کړئ، په چوز فایل باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسو خپل نه اول چې مثال تاسو پروفایل کلیک کړئ دلته به لینک خلاص، صحیح ده، او دلته به تاسو خپل آی ډي لینک ور واچوئ، صحیح ده. د آی ډي لینک به ور واچوئ او دلته به لیکلي چوز ا فایل او دلته به خپل پاسپورټ، آی ډي کارډ او لایسنس د دغو یو عکس به تاسو لیږئ فیسبوک ته چې په هغه باندې ستا عکس هم وي او ستا نوم هم وي، هغه نوم کوم چې آی ډي وي. نو د هغه به دلته لیکلي دي مثال هغه کوم شان چې دی نور اته یو شی هم دلته مه لیکئ، په دغه خط کې یو شی مه لیکئ، که مې زړه غوښت ولیکئ، که مې نه غوښت نه لیکئ او په سینډ باندې به کلیک کړئ. نو د تاسې مثال کوم هغه څه ده بیچ څه ده هغه به انشاءالله وسي. که تاسو غټ پیج لرئ لا غټ هغه لرئ څه بولي
غټ پروفایل لري غټ آیډي لري ما ابر دغه یو فوم لیږلی و زه هغه درښکاره کوم چې بیا ما ته څه جواب راغی صحیح ده دلته تاسو درښکاره کوم ما یو فوم لیږلی و نو ما ته بیا څه جواب راغی زه هغه تاسو ته درښکاروم صحیح ده دلته به ولاړ سو او کته به ولاړ سو دلته لیکلي تاسو وینئ دا لیکلي we responded to your request for a blue verification badge صحیح ده په دغه باندې چې زه کلیک کوم نو دلته به راواوړي چې ماته فیسبوک څه جواب راکړی ده فیسبوک راکړي hi افضل thanks for your request to verify your account we reviewed your account and unfortunately it is not eligible to be verified at this time مثال مننه ستا موږ ته ریکویسټ کړی ده موږ د تا اکاونټ وکتو خو د تا اکاونټ کوم ده هغه د دغه بیج لپاره دغه نشان لپاره نه ده مثال الیجیبل یعنی د دغه لپاره نه ده چې موږ هغه پرې ولګوو دا کوم نشان تاسو مثال خپل پبلیک چې ده خپل اودینس چې ده خپل ملګري چې دي هغه زیات کا او بیرته اپلای وکړه په 13 ورځې کې صحیح ده دلته لیکلي بیرته اپلای وکړه په 13 ورځې کې صحیح ده نو په دغه طریقه باندې که تاسو پیج غټ پیج وي غټ پیج مې مې غټ آیډي وي نو دا په هغه باندې لګیږي دا نشان نو ګرانو ملګرو دا ویډیو د هغو لپاره وه کوم اوس ما چې غوښتنه کړې وه کوم ویډیو ښه ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ ډېره ډېره مننه د الله په امان